د ایران د پارلماني چارو مرستیال وزیر له متقي سره د ترانزیت پر زیاتوالي خبرې کړي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د ایران د بهرنیو چارو د کونسلګرۍ او پارلماني چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتوالي خبرې کړي. دا په یو اونۍ کې د دریم ایراني چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیره اونۍ د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر محرابي او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قیومي کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویان حافظ احمد تکل په دې اړه ویلي ښاغلي بیګدالي څرګنده کړې چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولې کونسلګرۍ اړمنو افغانانو ته د ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړي زیاته کړې چې د ویزې په عاجل ډول اجرا په کولو شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې د سهولت رامنځته شي. ښاغلي تکل وایي چې د ایران د اقدام په دغه هیواد کې له میشتو کارګرو افغانانو سره د قانوني استوګنې په برخه کې مرسته وکړي. د ده په وینا امیر خان متقي له ښاغلي بیګدالي څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو ته د کار موندلې په برخه کې هم همکاري وکړي. دا اوس زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.